د کابل په لویدیځ کې چاودنه شوې ده. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. ولسي سرچینې د کابل په دشت برچي سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی دی. ولسي سرچینې وایي چې چاودنه د کابل 14مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د برېښنایي پیژندپاڼو پر یوې څانګې شوې ده. د سرچینو په خبره دا چاودنه نن شنبه د زمري په 22مه د سهار په 10 بجې شوې ده. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي او روغتي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. کابل کې تېره اونۍ هم 2 مرګونې چاودنې شوې. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.